تاسو ټولو ته پته ده چې ستاسو دلته راتګ چې دی هغه د شمشاد ټلویزیون د 15مې کلیزې په موقع باندې دی او ورسره جشن نوروز هم موږ لمانځو. علم واوري د خپل ځان راته ځانته څومره ښایسته زما جانان دی پاڅېږئ ظلمو یا ښکلو شاه ظلمو اتڼ تودېږي پکې پک وهئ لاسونه ظلمو زما د مینې قدردان یې ته زما د ژوند لوی ارمان یې لار غلطه کړه زه خو شکر دی چې زه درته در یاد شوم. واه واه ماشاءالله ته خو ماته هر وخت یادېږي. اور دې سرې لمبې دي دا ازغو ته پاسه خوب دی ټوله ناداني دا سراسر کمکلتوب دی مینا لیونتوب شاد په 15مه کلیزه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو ستړي مشي په خیر راغلی. ماته د خپل کام د لنګیانو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه سار د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه زما مخکې خندا کولی نشي نه کلی ما غونتې ادا کولی نشي نه نو په دې به د هغه لغه حوصله زیاتېږي او موږ غواړو چې ستاسو په څېرو باندې د مسکا وي موږ غواړو چې تاسو د موږ سره دا څو لحظې څومره هم چې دي دا د موږ سره ښه په خندا خوشحالۍ تېره کړي. آواز په ټول جهان زموږ د نن تللی دی آواز په ټول جهان زموږ د نن تللی دی هر خواته د پښتون رقیبان کو جلاؤ پھر چلے جانا سینا ہمارے ساتھ ملاؤ پھر چلے جانا. جشن نوروز کې زما هغه سپیشل هغه میوه چې دي د شپې نه خوشته کړي هغه زما ډېره زیاته خوښه خوړلې یم ده هغه ماته علي ښودي دي بیا به درله درکوم. مینا کوو د چا نه نه یریږو راځه مینا کوو دنیا نه نه یریږو موږ به د زړه په مینه یو بل خپل جانان کړو. چې شمشاد ټلویزیون د خپل کلتور سره د خپلو فنکارانو د خپلو ښایسته خلکو ډېر خیال ساتلی دی. سرې نازکې شونډې د یخنۍ نه رپېدې واورې ورېدې ګلې واورې ورېدې کومه سندرغاړې به موږ اوس دلته راغواړو ډېره ستره نامه لري او موږ ټول پښتانه په هغې باندې ډېر زیات فخر کوو. عاشق مرا کر دے بن گئے خماری یاری کنم یاری من یاری کنم یاری چې مالتا نه بیلوینا وړاندې د تور خم زنځیر شي شیرینه یاره دیدن ته څنګه بدر زما وړاندې د تور خم زنځیر شي. خپل ولس خبر کې په وخت باندې هغوی ته تفریح ورکړي ټنګ ټکور ورکړي او دا کار زما خیال دی شمشاد ټلویزیون په دې 15 کاله کې ډېر په ښه توګه باندې کړی. بېشکه دې کې شک نشته او د شمشاد ټلویزیون په دې کامیابۍ کې ټولو کې زیات لاس د شمشاد ټلویزیون د کارکنانو دی. میگم مانده نباشی میگم تو زنده باشی او میگه تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم میگم مانده نباشی میگم چې موږ سره کومې ډالۍ دي موږ کومه ګلدسته ستاسو دپاره تیاره کړې ده شمشاد ټلویزیون چې ستاسو دپاره کومه ډالۍ راوړې ده هغه به په تاسو باندې شیندو. زه کړم پاگل جینې زه د کړم پاگل زه د کړم پاگل جینې زه د کړم پاگل هې چې کړم سترګې تورې تورې نخرې کوو او مینا دې ته به څه وایو بېلوزه یې ته څه مطلب دا چې دې ته به څه وایو بېلوزه یې ته د شرمه زه درته کتې نه شمه او ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه چېرته ناڅاپه را ژوندی نه شمه. زه پېښور کې یار کابل کې لنډې ګامې سونه خوند کوي نه
السلام علیکم. د وړې شګې سینه کې راته ښکارې، د شبنم قطره قطره کې راته ښکارې، د لاسونو په لکیرو کې د وینم په شلېدلې ګریوانه کې راته ښکارې. زه به څنګه ستا د ذات نه منکرېږم، زه به څنګه ستا د ذات نه منکرېږم، د خپل ذات هره ذره کې راته ښکارې. حیرانېږم چې دا زه یم او که ته یې، حیرانېږم چې دا زه یم او که ته یې، چې په هره آینه کې راته ښکارې. خدایه ذات دې یوه لویه معمده، خدایه ذات دې یوه لویه معمده، ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکارې. د شمشاد ټلویزیون د پښتو د نامتو چینل شمشاد په 5مه کلیزه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. یقینا چې ما تاسو ته وکتل نو ما ته د خوشحال خان بابا یو 2 شعرونه رایاد شو لکه چې ستاسو دپاره ویلي. ښکلي که ډېر دي په قندهار کې، ښکلي که ډېر دي په قندهار کې، یا په کابل کې یا په فرخار کې، لکه دا ښکلي د پېښور دي، لکه دا ښکلي د پېښور دي، هسې به نه وي په هېڅ د یار کې. د پېښور ښکلي ټول راټول دي او د شمشاد ټلویزیون د هغه ټلویزیون چا چې د پښتو 15 کاله خدمت وکړو، زموږ د ثقافت کلتور، زموږ د ژوند ژواک، زموږ د ناستې پاستې، زموږ د کلي کلویغۍ، زموږ د غم ښادۍ تصویر، زموږ عکس، زموږ غږ، شمشاد ټلویزیون تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایي. او د دې دعا سره چې حمزه بابا دا دعا کړې ده، خدایه زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، خدایه زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کړه. یقینا چې تاسو به کتل غواړئ چې زموږ کوم فنکاران دلته موجود دي، بې شمېره فنکاران راغلي دي، ډېر خواږه اوازونه، ډېر ښایسته خلک، ډېر ښه رنګونه، ډېر ښه کوربانه موجود دي. نو تاسو او د دغه فنکارانو په ډاډ چې کوم فنکاران په تیرو 15 کالو کې د شمشاد د کار، د شمشاد د درناوي ډېره زیاته ستاینه کوي، ډېره مننه کوي چې شمشاد ټلویزیون د خپل کلتور سره سره د خپلو فنکارانو، د خپلو ښایسته خلکو ډېر خیال ساتلی دی. زه ستاسو او د دغه فنکارانو ترمنځ دیوال نه جوړېږم، خو یو خواست کوم او هغه دا چې تاسو دلته راغلي یئ نو تاسو د پېښور نه د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته او په نړۍ کې چې پښتانه هر چېرته اوسي، هغه که په کابل کې دي، هغه که په کوټه کې دي، هغه که د وطن نه بهر دي، هغه ټولو ته د خپلو لاسونو د پړقا په زور باندې یو اواز ورسوئ چې د شمشاد 5مه کلیزه ده. ډېره مننه ستاسو د مینې، ډېره مننه، ډېره ستاینه. خو دا ده چې اوس به وخت په وخت فنکاران راځي، هغوی ټول په مینه واورئ او ډېر خوندونه ترې واخلئ. تاسو یقین کوئ چې تاسو به نننی ماښام ډېره موده یاد لرئ. په سینه کې مې د علم خار آباد کې، په سینه کې مې د علم خار آباد کې، یا د شپو ورځو له قیده مې آزاد کې، په تیارو کې مې د نور یو مناره کې، په تیارو کې مې د نور یو مناره کړې، په چمن کې مې په مثل د شمشاد کړې. بچ مې وساتې د هرې بربادۍ نه، بچ مې وساتې د هرې بربادۍ نه، د پښتو په نیکنامۍ کې مې برباد کړې. ډېره مننه. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې ستاسو دلته راتګ چې دی هغه د شمشاد ټلویزیون د 5مې کلیزې په موقع باندې دی او ورسره جشن نوروز هم موږ مانځو. په دې موقع باندې پېښور څانګې چې دی 2 کسان چې دی نوې راغوستي دي
په چینل باندې تاسو کتلی شمشاد ټلویزیون باندې دي زموږ مختلف پروګرامونو کې شرکت کړی دی خو د قربانه په حیثیت باندې دي نن لومړي ځل دلته راغلي دي نو اول زه خواست کوم چې شازمې بابې ته چې هغې د خپل رایه امینه شمس تاسو ډېره زیاته مننه زه خپلو ناستو مشرانو کشرانو ته د ټلویزیون د دې شیشې په وساطت باندې د شمشاد ټلویزیون 15مې کلیزې او د جشن نوروز هغه لرو بر پښتنو ته څوک چې چېرته نه هم مونږ ګوري که هغه په پاکستان کې دي که هغه په کابل کې دي که هغه په امریکا کې دي که هغه د دنیا په هر ګوټ کې دي د زړه د تل نه ورته مبارکي ورکوم او په خاص توګه حاجي فضل کریم او ایم ډي پښتون صاحب ته هم زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم چې دا 15 کاله چې څنګه تېر شه الله تعالی دې نور داسې کامیاب کلونه نور هم تیر کړي ځکه چې کابل او پېښور د دې کلتور د دوی روایات دا شمشاد ټلویزیون چې کوم دی دا د دغه ټولو یو مرکز دی او دغه د شمشاد د سوري لاندې د ګور سوري د لاندې موږ ټول خلک ولاړ یو ټول پښتانه ولاړ یو او موږ به انشاءالله دوی سره څنګ په څنګ یو کم خلک چې پښتانه دي کم خلک چې د کابل نه میلمانه راغلي دي او کم خلک چې د شیشې په وساطت باندې دا وخت ګوري هغوی دپاره د زړه د تل نه یو ښکلی شعر تاسو ته ډالۍ کوم وایي ما له تا نه په هنر جدا کوي د مین نه چې دلبر جدا کوي ما له تا نه په هنر جدا کوي د مین نه چې دلبر جدا کوي دا د امن طلبګر به کامیاب نشي چې کابل نه پېښور جدا کوي ماشاءالله ډېره مننه ډېر ښه شازمه حلیم ډېر زبردست او د ښکلي شعر نه پس زه نه غواړم چې نور زه داسې خبرې وکړم موږ سره زموږ یو بل چې د کوربه حیثیت باندې نن ولاړ دی په سټیج باندې ارشد حسین زه غواړم چې هغې هم د خپل فیلنګ اظهار تاسو سره وکړي جی ارشد حسین السلام علیکم جی د شمشاد ټلویزیون د دې 15مې کلیزې او د جشن نوروز د دې خصوصي خپرونې په موقع باندې ټول لر او بر ناستو ملمنو او د پلې پورې ټولو مینوالو ته السلام علیکم ستړي مشي په خیر راغلی زموږ خوږ درون سرفراز هم موږ سره موجود دی دی په دې موقع باندې څه ویل غواړي د ټولو نه مخکې خو د شمشاد ټلویزیون یوه جان مننه او 15مه کلیزه ده ټولو پښتنو وروڼو ته مبارکباد وایم کم کتونکي چې دلته راغلي دي دا پروګرام ګوري د هغې یوه جان مننه چې راغلل په دغه پروګرام کې په دغه خوشحالۍ کې شامل شول زه یو شعر درته وایم وایي څوک په یوه او څوک په بله راځي څوک په مودو پس کله کله راځي او چې نه راځي وایي پېښور لرې دی څوک چې راځي نو د کابل راځي ډېر ښه او اوس موږ غواړو چې زموږ دا رنګینۍ به بیا همدغه شانتې موږ مخ په وړاندې بوځو او موږ سره دې رنګینو کې دا رنګینۍ سیوا کولو لپاره کوم سندرغاړی دی هغه نامه چې ده نو د ارشد حسین په لاس کې ده او موږ شروع کوو د پروګرام شروع د یو ښایسته سندرې نه او د یو ښایسته سندرې دپاره راغواړم افریدیم دی سندرغاړی هم دی سنگین افریدی باشی میگم تو زنده باشی او میگه تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم میگه من نباشی میگم تو زنده باشی او میگه تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم میگه من نباشی میگم تو زنده باشی او میگه تو چی تو راستی من میگم من خوب هستم
وجلی لکه هوره د اسمان ډز نه سختې علامې وي چې وکړو یو سلام کابلی وجلی لکه هوره د اسمان ډز نه سختې علامې وي چې وکړو یو سلام ما کتل ورته کتل دی چې غشي برول دی ویل څنګه راته ګورې د باندې دی نازغي میگه منده نباشی میگم تو زنده باشی او میگه تو چی تو رستی من میگم من خوب هستم چشمانی دوسی لکه سپخه پیری پزړه داغې خفه نشي ستا بوت نه و نری و چشمانی دوسی لکه سپخه پیری پزړه داغې راله راکړو ښه مضبوط نه و نری زما تر زری زری لکه خاورې او ویرې زړه زما وهي ټوپونه په ګوګل کې ځي راځي میګه منده نباشی میګم تو زنده باشی او میګه تو چې تو راستی من میګم من خوب هستم دیلی شما سمر مزهران گلابی اننگیو د انار پشان لبان نری غاړه دیلی شما سمر مزهران گلابی اننگیو د انار پشان لبان زپیانو نیوم اوختم او راوختم دیویل صدر باندې وشو ما ویل کله کله داسې شي میګه منده نباشي میګم تو زنده باشي او میګه تو چې تو راستی من میگم من خوب هستم کابلی وجلی لکه هوره د اسمان ډز نه سختې علامې وي چې وکړو یو سلام ما کتل ورته کتل دی چې غشي برول دی ویل څنګه راته ګورې د باندې دی نازغي میګه منده نباشي میګم تو زنده باشي او میګه تو چې تو راستی من میگم من خوب هستم لا 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 جی تاسو خو پکېږئ مه جي زه ورته د مینې نم بابي ویم ستاسو شازمحلي هم ده زما بابي ده خو ما خبره دا کوله بابي چې زمونږ دا مینوال چې دي هلکې پښتانه چې دي نو هغه ډېر زنده دل خلک دي او زه غواړم چې دا شوم د دې لپاره د شمشاد ټلویزیون پنځم کلیزه ده او بیا دې سره سره جشن نوروز هم دی نو ډبل خوشحالۍ دی زموږ د ټولو دپاره نو دا خوشحالۍ به موږ همدغه شانتې منځو او راغواړو خپل خوږ دروند سندرغاړی چې اوس لږ ساعت مخکې تاسو هغه د کوربه په حیثیت هم وکته خو ارشد حسین ول مبارکي هم ورکړه خو د هغه چې کوم خپل فن دی هغه هیڅکله نه پرېږدي ستاسو په دروند استقبال باندې راغواړو سرفراز خان شونډې دې یخنۍ نه رپېدې واورې ورېدې ګلې واورې ورېدې واورې ورېدې ګلې واورې ورېدې سرې نازکې شونډې دې یخنۍ نه رپېدې واورې ورېدې ګلې واورې ورېدې واورې ورېدې ګلې واورې ورېدې
غږ بشو اسمان کتاب مان لاس چاپیر کو پخله بدی سنویل خوب بزړه بدی غم تیر کو پخله بدی سنویل خوب بزړه بدی غم تیر کو خطر باندې پویم د ناکام خندې دی ووري وری دی ګلې ووري وری دی سرې نازک شونډې دی یخنۍ نه رپې دی ووري وری دی ګلې ووري وری دی ووري وری دی ګلې ووري وری دی زوم درته ډېر د محبت بینیولې سترګې په کتو باندې مې کله مړېدلې سترګې په کتو باندې مې کله مړېدلې ته په سور پالنګ کې اوړې دې راوړې دې وورې ورې دې ګلې وورې ورې دې سرې نازکې شونډې دې یخنۍ نه رپې دې وورې ورې دې ګلې وورې ورې دې وورې ورې دې ګلې وورې ورې دې په دنګو دنګو غرونو دورې زه صادر خورو او څه د سیلې شورو او څه ستا د پانزیب شورو څه د سیلې شورو او څه ستا د پانزیب شورو سمې ګبینه مچې مې غوږ کې بنګې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي سرې نازکې شونډې دي یخنۍ نه رپې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي هغه په ګل ګل شونډو آهونه فریادونه کولی اقبال جان لاس بل رنګي خوندونه کولی اقبال جان لاس بل رنګي خوندونه کچرې به یې په سپینو سپینو مټو شرنګې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي سرې نازکې شونډې دي یخنۍ نه رپې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي وورې ورې دي ګلې وورې ورې دي شازمې دا نوروز جی بالکل جشن نوروز دی کنه نن موږ ټول خوشحالي یو ماشاءالله او نوروز په افغانستان کې بلر بر کې څومره چې پښتانه دي او فارسي دان دي هغوی دا ورځ مانځي د دې ورځ اهمیت او د دې ورځ یو ښایست او د دې وجه چې ده په هغې باندې لږه خبره ترې پکار ده چې دا به راته تاسو ووایئ دا خو زما په خیال چې زمونږ په پیښور کې به مونږ دا وایو چې د سپرلي راتګ دی او په کابل کې به داسې چې د نوروز دی جشن نوروز دی نو زما په خیال چې کله جشن نوروز او سپرلي رایوځای شي نو بیا خوندونه او رنګونه ډېر زیات شي او مونږ غواړو چې کله هم د ښه کار دپاره ښه ابتدا وشي نو هغه ټول کال ښه تېرېږي بالکل جی او د کال شروع چې د خوشحالۍ نه وشي د سپرلي نه وشي څنګه چې شازمي وویلې نو همدغه شان موږ کال په ښه توګه تېرولی شو په کامیابۍ سره تېرولی شو او د افغانستان زمونږ د دې خاورې زمونږ کلتور یو دی زمونږ ژبه یو ده زمونږ جامه یو ده زمونږ ناسته پاسته یو شان ده زمونږ غم خادي یو شان ده موږ د یو بل نه بیل نه یو زمونږ یو ډېر نږدو تړون دی هغه زمونږ د زړونو تړون دی زمونږ د مینې تړون دی زمونږ د محبتونو تړون دی او په دې تړون کې اوس به زه راغواړم د یو ښایسته سندرې دپاره چې هغه د زمونږ د زړونو دا تړون نورم راجوخ کي نورم د مینې ډک شي نو د دې دپاره زه راغواړم یو داسې سندرغاړی چې هغه نن سبا په هندکو کې هم سندرې وایي په پښتو کې هم سندرې وایي
په ټلویزیون هم تاسو ګورئ په سټیج هم دلته راځي وخت په وخت باندې ستاسو په وړاندې خپل فن خپل هنر تاسو ته وړاندې کوي او دا ما ته وایي په وخت کې وایي چې زه هندوستان ته هم تلم او ما د فنا فلم یو غانا هم ویلې ده او دغه شان ما ته هلته ډېر زیات عزت ملاو شوی دی راځي تاسو به وپېژنئ درون استقبال یې وکړئ د یو ښایسته سندرې دپاره انجم خان
زما د ژوند لوی ارمان یې ته زما د ژوند لوی ارمان یې ته زما زړګی زما جانان یې ته زما زړګی زما جانان یې ته زما د ژوند لوی ارمان یې ته زما د ژوند لوی ارمان یې ته زما زړګی زما جانان یې. زمونږ د کابل نه چې کوم زمونږ خواږه درانه مېلمانه راغلي دي هغې ته زه هرکلی وایم د زړه د تله هر کله راشئ جي او سپیشلی د کابل چې زمونږ څومره ملګري دلته دې وخت کې دا د اوس راغلل هغې دپاره زه یو وړوکې غونډې کې شعر دی تاسو به اورېدلی وي وایي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی. جی دا ښایسته خپرونې چې موږ نن ستاسو دپاره وړاندې کوو لګیا یو د شمشاد ټلویزیون 5مه کلیزه ده او زه سرفراز ډېره زیاته خوشقسمتي محسوس کوم چې د شمشاد ټلویزیون دا 5مه کلیزه ده او زه دې سره یم د هره کلیزه زه منظم لګیا یم زموږ دا چینل چې دی دا ماشاءالله د 5 کالو شو اوس په وله موږ په سکول کې داخله مخلو پلی ګروپ کې به داخله وو مهرباني چې ستاسو مبارک شه ولې چې دا ستاسو خوشحالۍ دی ستاسو مبارک شه او دې سره سره جشن نوروز یعنی زمونږ چې کوم نوی کال دی هغه هم مونږ مانځو دې سره او بل سرفراز تاسو پته وي کو جشن نوروز هم کابل کې تیر کړی وي جشن نوروز کې زما هغه سپیشل هغه میوه چې دی د شپې نه خوشته کړي هغه زما ډېره زیاته خوښوي خوړلې م ده هغه ماته علي خودي دی بیا به درله درکوم अब موږ د کابل نه پښتون رور را لګري دي ان شاء الله هغه په شریکه باندې خورو ان شاء الله په شریکه به خورو سرفراز تاسو څه ویل غواړئ د عبید یو شعر دی وایي ته چې جانان جانان کېدلې نو ما څه کړی وې د زړه په سر مې خورېدلې نو ما څه کړی وې ګرانو ملګرو یو منټ سرفراز دا د چا ته وویل چېرته انور به خو دې یاد نه کړ دا مې ټولو کتونکو ته ویل ښه بیا خیر دی زموږ د افغانستان د سیمې یو ډېر ښکلې سندرغاړې جانان خیال هغه ته بلنه ورکوو ستاسو په درون استقبال کې راغواړم جانان خیال شم کلمه سرد شم کلمه سرد شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه سرد شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زه خپله ټپه په خپل رباب کې غږول غواړم ساز په 1001 قربان شروع کول غواړم وای زه خپله ټپه په خپل رباب کې غږول غواړم د کهمي عادت په زور د مینې جوړول غواړم ماته د خپل کام د ننګیالو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه سر د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه
زه د ژوند ناوې خپل کاله ته راوستل غواړم زه وې د شهور د پښتونوالې ویښول غواړم زه د ژوند ناوې خپل کاله ته راوستل غواړم زه پښتو لیکل پښتو ویل پښتو لوستل غواړم ما ته د خپل کلي د وجرو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زار د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زه تا ته کلمه تیره توره جوړول غواړم تا ته د خوشحال لیک پټکی په سرول غواړم زه تا ته کلمه تیره توره جوړول غواړم لاره مې پښتو دی د پښتو په لاره تلل غواړم ستوري ته د ژوند د پسرلو سندرې ولیکه بیا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زار د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه بیا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه بیا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زار د شم کلمه زار د شم کلمه زار د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه زار د شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه یا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه د جانان سندره دی او کتله اتړم هغه ورسره اتړم کوي خوند دی و خو ارشد ستاسو نه زیاته بار هلته انجوی کړه د دې څه وجه و ارشد د دې وجه دا وه چې جشن نوروز دی د شمشاد ټلویزیون د 15مه کلیزه ده ماشاءالله دا ماشوم د 15 کالو شو په سکول کې خودی داخل دی جشن نوروز دی او خودی په خپل الف بی او په هر څه باندې پوه دی د سره ډیګري هم شته دی ماشاءالله په دې 15 کالو کې ډېر ښه کار کړی دی د یو چینل د ټلویزیون چینل څه ذمواري جوړې دي چې مین هغه تاسو ته ما ته زموږ کتونکو ته زموږ د ناستو مېلمنو ته پته ده چې خپل ولس خبر کړي په وخت باندې هغوی ته تفریح ورکړي ټنګ ټکور ورکړي او دا کار زما خیال دی شمشاد ټلویزیون په دې 15 کاله کې ډېر په ښه توګه باندې کړی بېشکه دې کې شک نشته او د شمشاد ټلویزیون په دې کامیابۍ کې ټولو کې زیات لاس د شمشاد ټلویزیون د کارکونانو دی کوم چې په دوبۍ کې دي کوم چې دلته پېښور کې دي کویټه کې دي او چې په هر ځای کې دي خو سپیشلی زه به دا ووایم چونکې مونږ د پېښور څانګې نه دا پروګرام وړاندې کوو نو د پېښور ټلویزیون دلته چې کوم د مصروفیات دي د دې ټولو سهره چې دا هغه د ایاز خان سر لځي ولې کو هغه د سوات نه نور راغلی او هغه دلته یو چینل لانچ کولو کوشش نو کړی یو سټیشن نو مې به چې کېدی شي داسې پروګرامونه دلته نه کېدل هم کابل کې به کېده نه به ته زه خبرېدم نه به ته ارشد ته خبرېدې او نه به داسې رنګینۍ وې نو په دې کامیابۍ کې د شمشاد ټلویزیون په دې کلیزه کې دا چې 15 کالو شو موږ خوشحالۍ منځو نو د دې سهره چې ده نو هغه خو بېشکه د حاجي فضل کریم صاحب سر ته ځي او د پښتون صاحب خو دې سره سره هغه ټول کارکونانو هم سر ته ځي د هغې دپاره یو ښه زبردست کلیپ جی ارشد اوس چې کوم سندرغاړي موږ راغواړو هغه خو ښایسته خو ماشاءالله هغه ډېر زیات دی بالکل ښایسته غاړه ښایسته سندرغاړې او چې کله هغه په مینه باندې څه وایي ویم درته مطلب هغه څه وایي ویم درته وی وایه نو تاسو تیار یې چې موږ څوک راغواړو आवाज نه راځي جانان چې پکې اوسې څومره ښکلې دنیا ګیدا جانان 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 دې نه مخکې چې دا خلک وتښتي نه زما आवाज دې قابل چې برداشت شي که نه ستاسو نه نه خیر دی زه پیدایشي بېسوری یم د دې ما څه ټریننګ نه دی اخیستی خو بهرحال نور د دوی او د هغه
ستر سندرغاړي په منځ کې دیوال نه جوړېږو تاسو ګورئ وینئ خوښوئ ستاسو په زړونو کې اوسېږي په لږ وخت کې هغه د کامیابۍ ډېرې پیړۍ برتلې دي بلکې هغه ته مونږ انټرنیشنل سندرغاړي هم ویلی شو بالکل عالمي نړیوالې سندرغاړې او دې سره سره دا زموږ د موسیقۍ دپاره او خاص توګه باندې د پښتو موسیقۍ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې دې فیلډ ته دې میدان ته اوس تعلیم یافته سندرغاړي راغلي دي او را روان دي ماشاءالله ستاسو په درون استقبال کې راغواړو عرفان خان سری لمبی دی دا از خود پاسا خوب دے ٹولا نادانی دا سراسر کمکل توپ دے مینا لے ون 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 توپ دے اور دے سری لمبی دی دا از خود پاسا خوب دے ٹولا نادانی دا سراسر کمکل Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote. او आशिकान अला लवीना सरगी दी तोरे तोरे आइन की गुरी गुरी वही खालूना او आशिकान अला लवीना सरगी दी तोरे तोरे आइन की गुरी गुरी वही खालूना वीर अख्तद्वाना ज़वानी कपे गलतो पे और दे श्री लंबी दीदा अज़गो तपासा खो पे मीना ले वंतो 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 पे ब्या ये चढ़ली दी स्तूरी ये श्मारली दी लारी ये सारली दी मीना चीता कड़ेदा ब्या ये चढ़ली दी स्तूरी ये श्मारली दी लारी ये सारली दी ख्याल द सब्रे दो पके जाना नसादत तो पे उर्दे श्री लंबी दीदा अज़गो तपासा खो पे मीना ले वंतो पे Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote, Mina levantote. दासे खफकड़ी जी व्रकला पला जानशी बात
پاتې له یادونو شي پاتې له جهانه شي څوک داسې خفه کړي چې مرګ له خپله ځانه شي پاتې له یادونو شي پاتې له جهانه شي تل په چغو جاړي چا چې کړی مینتوب دی اور دې سرې لمبې دي دا ازغو ته پاسه خوب دی مینا لیونتوب 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 دی اور دې سرې لمبې دي دا ازغو ته پاسه خوب دی ټوله ناداني دا سراسر کمکل توب دی مینا لیونتوب 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 دی او عاشقان علالوینا سترګې دي تورې تورې آئین کی ګوري ګوري وہی خالونا او عاشقان علالوینا سترګې دي تورې تورې آئین کی ګوري ګوري وہی خالونا او مینا د عرفان چې کومه خبره ترې کولې چې مینا لیونې ده مینا لیونې ما ته نو ویلې تا ته نو ویلې نه جی ما ته نو ویلې ها ما یې تا ته ویلې چې مینا لیونې ده مینا لیونې ده ما سره غم شو مې سينو زبار په سټیج ټول هلته نه چې مینا لیونې ده نو مینا خو همیشه د بار لیونې یې کني جواب په خپل رالو جواب درست دی جی لږ ساعت پس به کیک وخورئ تاسو اوس موږ دی ارشد ډېر وخت نه اخلو موږ به هغه سندرغاړي ورکو کوم چې د کابل نه راغلی دی خاص توګه باندې شمشاد ټلویزیون د کلیزه کې هغه شرکت کوي او د خوشحالۍ یو په دوه باندې ځکه هم زیات دی چې جشن نوروز هم موږ مانځو لګیا یو دا بالکل یو ګلدسته ده یو ډالۍ ده چې په دې کې زمونږ د پلې پورې سندرغاړي هنرمند د دې سیمې سندرغاړي هنرمند او دا ټوله ډالۍ موږ ستاسو په وړاندې باندې پیش کوو وړاندې کوو او تمه لرو چې تاسو به ترې خوند اخلئ دا یو کلتوري ماښام دی د دې نه به خوند اخلو مزه به ترې اخلو او مینا د دې سندرغاړي راتګ د هغې اناونسمنټ او د هغې بلنه د کابل نه یو خوږ ملګری راغلی دی تاسو په درون استقبال کې د یو ډېرې سترې کورنۍ سره تعلق لري د میوزیک کورنۍ سره تعلق لري په درون استقبال کې راځي ظرف علي افغان